اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نننې کوم سب ټاپک چې دی زموږ سره کوادریټک فارمولا په کوادریټک ایکویشن کې زموږ چپټر نمبر 1 کې سب ټاپک ته کوادریټک فارمولا اصل کې استعمالي کې چې د لپاره کوادریټک فارمولا زموږ سره د کوادریټک ایکویشن د سولوشن د فایند کولو لپاره استعمالي کې د دې نه مخکې موږ یو دوه میثډ کړیو یو زموږ سره پکټرایزیشن میثډ لیبل کمپلیټینګ سکوير دی په پکټرایزیشن باندې هر کوادریټک ایکویشن چې د هغه سولوشن امپاسیبل دی بعضې د ایکویشن راشي چې هغه پکټرایزیشن باندې نه حل کیږي نو بیا موږ یو بل میثډ استعمالو هغه ته موږ کمپلیټینګ سکوير وایو نو په کمپلیټینګ سکوير باندې هر قسم کوادریټک ایکویشن سولوشن فایند کیږي دا زموږ سره دریم میثډ دی په کوادریټک فارمولا باندې موږ هم د کوادریټک ایکویشن سولوشن فایند کوو نو کوادریټک فارمولا چې د اصل کې دا زموږ سره د کمپلیټینګ سکوير شارټ میثډ له او سمپل میثډ له په دې باندې هر قسم کوادریټک ایکویشن سولوشن فایند کیږي کله چې د کوادریټک فارمولا خبره کیږي نو په دې باندې موږ استعمالي کې صرف او صرف د کوادریټک فارمولا ایکویشن د سولوشن فایند کولو لپاره کوادریټک فارمولا راغلی څنګه دا زموږ سره کوم سټانډرډ فارم اف کوادریټک ایکویشن چې ده د دې چې کله موږ په کمپلیټینګ سکوير په طریقه باندې د موږ سولوشن فایند کوو کم سولوشن چې په لاست کې راغی هغه ته موږ کوادریټک هغه سولوشن ته موږ کوادریټک فارمولا وایو نو زموږ سره ګیون کوادریټک ایکویشن زموږ سره دا ax square plus bx plus c is equal to 0 a is not equal to 0 دا زموږ سره سټانډرډ فارم اف کوادریټک ایکویشن ده د دې سولوشن چې کله زه په کمپلیټینګ سکوير باندې وکم په کلاس کې چې کوم ریزلټ راغی دا یو دې ته موږ کوادریټک فارمولا وایو نو کته سوچو کې په کمپلیټینګ سکوير کې موږ بیسیک سټیپس ویلو هغه کې اولنې سټیپ چې و نو د x سکوير چې کوم کوفیشنټ وو په هغه باندې ډیویژن وو ما د دې نه مینه چې کوم ویډیو راغله په هغه کې تاسو وګورئ لولنې سټیپ زموږ سره دا و چې د x سکوير چې کوم کوفیشنټ په هغه باندې ټوټل ایکویشن ډیوایډ کولو نو دلته کې د x سکوير کوفیشنټ a ده نو تاسو د a نه ده د ټول ایکویشن په a باندې ډیوایډ کړئ نو کله چې موږ a په ټول ایکویشن ډیوایډ کړو نو a زموږ سره دلته کې زموږ سره a راغی دلته کې هم a راشي دلته کې به هم a راشي دلته کې به هم a راشي نو دا a او a کینسل شو دلته زموږ سره x سکوير راځي b divided by a into x او c divided by a is equal to 0 زموږ سره دا سټیپ چې دی نو زموږ سره دا یو سټیپ راغلی دی د دې سټیپ نه دا سټیپ څنګه راغی په a باندې ډیویژن دی زموږ سره x square plus b divided by a into x plus c divided by a is equal to 0 لومړنی سټیپ زموږ سره دا یو وشو سیکنډ نمبر سټیپ زموږ سره سیکنډ نمبر په سیکنډ نمبر سټیپ زموږ سره په کمپلیټینګ سکوير کې کانسټنټ ټرم چې کوم دی په دې کې هغه موږ لیفټ طرف ته اړولو شفت کولو نو په دې کې او کانسټنټ ټرم زموږ سره هغه ټرم چې دا غي سره ویریبل نه نو کته سوچو کې دلته زموږ سره دلته کې ویریبل زموږ سره x ده دلته زموږ سره x سکوير دلته کې b divided by a into x او plus c divided by a چې دا زموږ سره c زموږ سره ریل نمبر دی مدل کې لیکلی نو دا زموږ سره یو ریل نمبر راځي c divided by a هم ریل نمبر راځي نو دا زموږ سره کانسټنټ دی دلته کې نو دویم سټیپ زموږ سره دا چې کانسټنټ ټرم زموږ سره لیفټ طرف ته اړولو نو په دې کې زموږ سره کانسټنټ ټرم دا ده نو دا زموږ سره د لیفټ طرف ته کنورټ کول دي نو x سکوير په خپل ځای کې دلته b divided by a into x دا راغلی زموږ سره او دا c divided by a دې طرف ته کنورټ کول دي نو دا زموږ سره پلس ده نو پلس دې خو طرف ته راوړ نو ماینس c divided by a plus c divided by a is equal to minus c divided by a سیکنډ سټیپ وشو زموږ سره تھرڈ نمبر سټیپ زموږ سره دا ده تھرڈ نمبر سټیپ په کمپلیټینګ سکوير کې زموږ سره د x چې کوم کوفیشنټ ده هغه حب کولو او باغې باندې سکوير اغستو هغه د ایکویشن باندې طرف ته اډ کولو نو که تاسو سوچ وکئ نو زموږ سره دا یو ټرم دا یو او دا یو د دوه ټرمونه دا پکې ایکسترا راغلي دي ایکسترا څنګه راغلي مونږه د x سکوير کوفیشنټ b divided by a نو b divided by a چې کله موږ حب کو b divided by a دا چې کله حب کو نو په 2 باندې ډیویژن دی دا چې کله په 2 باندې ډیوایډ کو نو دا زموږ سره راځي b divided by a divided by 2 شو نو b divided by a multiplied by 1/2 زموږ سره راځي b divided by 2a نو د دې حب د b divided by a حب زموږ سره راځي b divided by 2a نو کله چې دا موږ حب کو او سکوير په والو په دې ټرم باندې موږ سکوير هغه سره دا ټرم موږ د دې ایکویشن دې طرف ته اډ کړل دې طرف ته اډ کړل غوړې دا یو راغلی هم سره دا یو راغلی نو x سکوير په خپل ځای لګیدل دا ټرم په خپل ځای لګیدل او ماینس c divided by a هم سره دا راغلی صرف د دې سره دا یو دا ټرم او دا ټرم باندې طرف ته موږ اډ کړل ګورئ دا د x سکوير د کوفیشنټ ده دا موږ باندې طرف ته اډ کړل x سکوير کوفیشنټ حب کړل او سکوير په هغه سره باندې طرف ته موږ اډ کړل تھرڈ نمبر سټیپ
بیا رائټ هاند سایډ چې دی نو رائټ هاند سایډ نه پرفیکټ سکویر جوړولو نو دا زموږ سره یو فارموله ده هغه فارمولې ته دا جوړیږي a سکویر a پلس b هول سکویر از ایکوال ټو a سکویر پلس b سکویر پلس 2ab او دې نه چې تاسو پرفیکټ سکویر جوړوئ نو زموږ سره دا په دې باندې سکویر دی او په دې باندې سکویر دی په دې دوه ټرمونو باندې چې کله سکویر او د x کوفیشنټ چې زموږ سره کم x کوفیشنټ دی نه مخې ته پلس نو دا یو او دا ټرم په منځ کې پلس ولګوئ او لپاسه په هول سکویر والے دې ټرم نه به پرفیکټ سکویر جوړ شي کچری د دې ټرم د دې کوفیشنټ نه مخې ته ماینس وو د دې نه مخې ته ماینس وو نو تاسو به دا ټرم او دا ټرم په منځ کې ماینس لګو او دلته یو په سکویر راغستو چونکې دلته کې زموږ سره پلس دی د b ډیوایډ د x کوفیشنټ نه مخې ته پلس دی او د دې نه چې تاسو پرفیکټ سکویر جوړوئ نو x پلس b ډیوایډ بای 2a هول سکویر شو کله شو دا پلس قدم کو کولاو کو په a پلس b هول سکویر باندې واپس دا لیفټ هاند سایډ راځي او لیفټ هاند سایډ چې دا رائټ هاند سایډ چې نو دا سمپلیفای کولی نو ماینس c ډیوایډ بای a دا ولګید او پلس b ډیوایډ بای 2a نو b ډیوایډډ بای 2a دا سکویر په b باندې ولګید نو b سکویر راغی دا سکویر په 2a باندې ولګید نو دا سره 4a سکویر راغی 4a سکویر دا لګیدل نو x plus b divided by 2a whole square is equal to minus c divided by a plus b square divided by 4a دې پورا وشو دا پروسس دین ورسو دا ټرم خپل ځای باندې لګول او دلته کې دا سمپلیفای کوم د a او د 4a سکویر LCM د a او د 4a سکویر LCM زموږ سره 4a سکویر راځي نو زموږ سره 4a سکویر ما LCM واغستو دلته کې زموږ سره د دې ټرم د لاندې زموږ سره c د لاندې زموږ سره a دی دا a د ال زه په څه کې ضرب ورکم چې زموږ سره 4a سکویر راځي د ال چې ځکه په 4a کې ضرب ورکم زموږ سره راځي 4a سکویر نو دغه 4a له به تاسو په c کې ضرب ورکړئ نو زموږ سره راځي ماینس c دا نو زموږ سره ماینس 4a c دا 4a د کوم ځای نه راغلی 4a د ال په څه کې ضرب ورکړو چې 4a سکویر راځي هغه زموږ سره 4a دی نو د c له په 4a کې ضرب ورکړئ نو ماینس سره خپل ماینس 4ac به جوړ شي پلس دلته کې 4a سکویر د 4a سکویر زه په څه کې ضرب ورکم چې 4a سکویر تیر شي په 1 کې ګورئ نو د b سکویر لم په 1 کې ضرب ورکم دا به سره څه شي b سکویر شي زموږ سره ریکوایرډ سټپ راغی ماینس 4ac پلس b سکویر ډیوایډډ بای 4a راغی ٹھیک شو زه د دې سولوشن فایند کوم ما تاسو ته وی چې کله زه د دې سولوشن فایند کوم د جنرال ایکویشن په کمپلیټینګ سکویر باندې سولوشن فایند کوم په اخر کې چې کوم ریزلټ راځي هغه تم کوادریټک فارمولا وایو نو دا نظام د x ویلیو چې زه فایند کوم په دې باندې سکویر دی نو دواړه طرف ته په څه ولې سکویر روټ واخلم دې طرف ته هم سکویر روټ راغسته دې طرف ته هم سکویر روټ راغسته دی دا سکویر روټ او سکویر کینسل شون سره x plus b divided by 2a راغی از ایکوال ټو سکویر روټ چې په دې باندې ولګي زموږ سره راځي په دې باندې سکویر روټ ولګي b سکویر minus 4ac په دې باندې سکویر روټ ولګي سکویر روټ په پلان دی باندې ولګي په 4a سکویر باندې هم ولګي په 4a باندې هم سکویر روټ ولګي نو دا موږ سره راوت 2a بشي 2a دا به موږ سره 4b سکویر minus 4ac divided by 2a او په دې باندې سکویر روټ نه نوځي دا موږ سره 2a نو کله چې په دې باندې سکویر روټ ولګي په دې باندې ولګي دا ټرم د سکویر روټ نه نوځي b سکویر minus 4ac under the root او په دې لاندې باندې سکویر روټ ولګي موږ سره 2a راغی ٹھیک شو اوس د دې نه ورستو دلته x plus b divided by 2a دا plus 2ab لیفټ طرف ته راړول دي نو زموږ سره x is equal to دا ټرم په خپل ځای لګول plus minus b square minus 4ac divided by 2a او دا plus هغه طرف ته ور minus b divided by 2a راغی دلته کې بیا د 2a او د 2a LCM چې ذکر وواله زموږ سره بیا 2a راځي plus b square minus 4ac راغی او minus b ګورئ چې 2a له په څه کې ضرب ورکم چې 2a تر شي 1 کې نو دلم په 1 کې ضرب ورکړم زموږ سره دا به راشي 2a له په څه کې ضرب ورکړم چې 2a تر شي په 1 کې نو b لم په 1 کې ضرب ورکړم زموږ سره b راشي نو زموږ سره ریکوایرډ ایکویشن راغی x is equal to minus plus minus b square minus 4ac minus b زموږ سره دا ایکویشن زه سیملی کړل شم دا minus b په دې مخ کې کوم دا ټرم مشاته کوم نو minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2 نو دا چې راغی زموږ سره دا یو x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under the root divided by 2a دې ته دا کوم سولوشن چې رالو دې سولوشن ته موږ څه وایو دې ته موږ کوادریټک فارمولا ورته وایو دا زموږ سره د کوادریټک ایکویشن ډیریویشن نو یو خبره بل دلته د پلس او د ماینس خبره ده
کله چې موږ په یو نمبر د سکویر روټ نه وځي نو هغه دوه ویلیو زموږ سره راکوي. یو زموږ سره پلس او ماینس راکوي. پلس ونو کې پلس دا پلس او ماینس دا دوه ویلیوګانې زموږ سره راغلي. دا پلس او ماینس دا زموږ سره ځکه راغلی. دا زموږ سره د کوادریټک ایکویشن ډیریویشن دی او دا زموږ سره کوادریټک فارموله ده. که بیا هم څه مسلې په کم سټیپس کې تاسو ته مسلې نو تاسو موږ ته د کمنټس د واتساپ په نمبر باندې یا د په کمنټس سیکشن کې تاسو موږ ته ویلی شئ. ډېره مهرباني. تھینک یو.